والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. ګران کتونکو یو ځل بیا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوښ یم چې تاسو سره د اسلامي ثقافت د عباداتو د حکمتونو او د احکامو د مضمون په درسونو په لړۍ کې مخاطب یم. قدرمنو، په تیرو درسونو کې موږ د اسلامي عباداتو یا د اسلام د ارکانو په لړۍ کې یو د عبادت تعریف وپېژانده، د عبادت په مفهوم باندې پوه شو، د الله تعالی جل جلاله د عبادت په ګټو باندې وغږېدلو او همداراز موږ د اسلام د ارکانو د لومړي رکن یعنی لا اله الا الله محمد رسول الله د توحید د کلمې په مفهوم باندې، د هغې په معنا باندې، د هغې په ګټو باندې، د هغې په شرایطو باندې وغږېدلو او ترڅنګ موږ د مانځه په تعریف باندې وغږېدلو چې د اسلام دویم اساسي رکن ګڼل کېږي، د هغې په معنا باندې، همدارنګه په شرایطو باندې، په احکامو باندې، په حکمتونو باندې، په ګټو باندې، په ډولونو باندې په تفصیل سره وغږېدو. په دریمه موضوع د اسلامي عباداتو یا د اسلام د ارکانو چې هغه روژه وه، د هغې په تعریف باندې وغږېدلو او همدارنګه د روژې فضایل، ارزښت او مقام او منزلت په اسلام کې، د روژې د فرضیت، حکمتونه، ګټې، په هغې باندې موږ تاسو په تفصیل سره خبره وکړه او همداراز د روژې احکام بیان شو چې د روژې ارکان کوم دي، د روژې د صحت شرطونه کوم دي، د روژې د فرضیت شرطونه کوم دي، د روژې کوم ډولونه دي، روژه په کوم شي نه ماتېږي، په کوم شي ماتېږي، په کوم وخت کې قضا لازمیږي، په کوم وخت کې قضا او کفاره دواړه لازمیږي او د دې ته ورته نور احکام په تفصیل سره بیان شو. اوس راځو د اسلام د ارکانو څلورم مهم رکن ته چې هغه زکات دی. زکات څه ته ویل کېږي؟ په دې درس کې به انشاءالله په دې موضوع غږېږو چې زکات تعریف څه شی دی او همدارنګه د زکات فضایل او ارزښت چې په اسلام کې دی، څومره ارزښت لري په اسلام کې او کوم فضیلتونه لري د زکات ورکړه او همدارنګه د زکات د فرضیت په حکمتونو، ګټو او مقاصدو به انشاءالله په دې درس کې خبره کوو. اول راځو د زکات تعریف ته چې زکات څه ته ویل کېږي. د زکات لغوي معنا، زکات په عربي ژبه کې په مختلفو معناګانو باندې استعمالیږي چې د هغې نه یو څو موږ او تاسې بیانوو په دې ځای کې. د زکات یو معنا ده پاکوالی، یعنی هغه پاکوالی چې هغه په انسان په معنویت پورې اړه لري. عربو به چې کله هم د یو معنوي پاکوالي په اړه خبره کوله نو ویل به چې زکا یزکي تزکیه، یعنی یو شی پاک شو په پاکوالي سره. الله تعالی جل جلاله هم همدغه موضوع ته په قرآن کریم کې اشاره کړې، فرمایي خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزکیهم بها وصل علیهم ان صلاتک سکن لهم والله سمیع علیم. یعنی ای پیغمبره، ته د هغوی د مالونو څخه د صدقې په اخیستلو سره هغوی پاک کا. یعنی معنا دا شو چې په حقیقت کې د صدقې اخیستل یا د صدقې ورکول د انسان د نفسي سپیڅلتیا او د پاکوالي لامل ګرځېږي او د نیکۍ په لاره کې هغوی وهڅوه او د هغوی په حق کې د رحمت دعا وکړه. یعنی په حقیقت کې د زکات ورکړه، د صدقې ورکړه نه یوازې دا چې د انسان د نفسي تزکیې لامل ګرځي، بلکې د الله تعالی جل جلاله د رحمتونو او د نازلېدو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رحمت د دعا د مستحق کېدو لامل ګرځېږي. بله معنا چې دا د زکات په لغوي لحاظ باندې د نیکۍ او صالحوالي په معنا سره زکات راځي. عربو کې دا مشهوره ده چې کله به هم یو سړی پاک او صالح و نو دوی به ویل چې رجل زکی تقی، دا سړی چې دی پاک دی، سپېڅلی دی، با اخلاقه دی او تقواداره دی. او بیا به ویل چې ورجال اذکیا اتقیا، دا پاک سړي او صالحه سړي دي. نو دریمه معنا چې دا د زکات هغه د ودې او نمو په معنا سره زکات استعمالیږي. لکه عربو چې به دا خبره کوله وزکات زرعو یسکو زکاء، یعنی ازداد ونما، یعنی زکا یعنی فصل رازرغون شو او هغه نمو وکړله کله چې هغه زیات شي. نو داسې مختلفې نورې معناګانې هم په زکات کې پرتې دي. همدارنګه زکات د برکت په معنا سره راځي، زکات د
ظاهري او مادي پاکوالی په معنا سره راځي او د هر یو معنا چې په قرآن او په حدیث کې او همدارنګه د عربو په عامو خبرو کې استعمال شوې ده. راځو د زکات اصطلاحي تعریف ته. د اسلامي شریعت ته د اسلام د دین په رڼا کې زکات څه ته ویل کېږي؟ د اسلامي فقه د اسلامي شریعت په اصطلاح کې زکات د شتمن په مال کې د مستحقینو هغه برخه ده چې د شریعت د ټاکلي اندازې سره سم په کال کې یو ځل ورکول کېږي. یعنی زکات چې په حقیقت کې دا د مستحقینو حق دی د شتمنو په مال کې، او د الله تعالی جل جلاله د حکم سره سم د اسلامي شریعت د خودل شوی طریقې سره سم د هغوی نه اخیستل کېږي او فقیرانو محتاجو هغه مستحقینو ته چې په قرآن کې ورته اشاره شوې ده هغې ته ورکول کېږي. او بل تعریف یې داسې شوی دی چې او هي حق واجب من مال خاص لطائفه مخصوصه، دا یو واجب مال دی، لازم مال دی چې الله تعالی جل جلاله اسلامي شریعت د معلومو خلکو په مال کې لازم کړی دی، د معلومو خلکو دپاره. یعنی هم د زکات اندازه معلومه ده او هم خلک معلوم دي، یعنی د دې فریضت چې دی عام نه دی، بلکې د زکات فریضت چې دی خاص دی دا په ځانګړي ډله باندې په ځانګړو خلکو باندې لازم دی او ځانګړو خلکو ته ورکول کېږي. د زکات پیسې په هر ځای کې لګول کېږي هم نه او جایز هم نه دی. اسلامي شریعت د دې په خاطر باندې چې مسلمان تشویق شي، ترغیب شي، وهڅول شي د زکات په ورکړه باندې، رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلو احادیثو په رڼا کې په مختلفو ځایونو کې د زکات فضیلت بیان کړی دی، مسلمانانو تشویق کړي دي، ترغیب کړي دي. نو اوس راځو د زکات په فضایلو باندې او د هغې په ارزښت باندې غږیږو او وروسته به انشاءالله د زکات حکمتونه او مقاصد او د زکات ورکولو آداب او د زکات هغه د مؤثریت چې کوم شرطونه دي چې کوم وخت کې ستا زکات په تا باندې اغیز کولی شي او تا ته ګټه رسولی، په دې موضوعاتو باندې انشاءالله غږیږو. اوس راځو دې ته چې اسلام کې زکات څومره ارزښت لري، څومره اهمیت لري او د څومره د هغه زکات ورکول څومره فضیلت لري. د زکات ارزښت خو له دې نه معلومیږي چې دا د اسلام د ارکانو څخه یو مهم رکن دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله هم جبرئیل امین ته د اسلام په اړه معلومات ورکول نو هغه ته لومړی د شهادت د کلمې په خبره وکړه چې د اسلام یو رکن دی او همدارنګه د لمانځه د ادا کولو ورپسې د زکات موضوع ذکر کړه چې ته زکات ورکړه دا د اسلام د ارکانو څخه رکن دی. د اسلام په تعریف کې چې کوم نبی علیه الصلاۃ والسلام جبرئیل امین ته بیان کړ هغه هم دا و چې د شهادت د دې خبرې شهادت ورکول دي چې د الله نه بغیر بل څوک د عبادت وړ لایق نشته، رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله تعالی جل جلاله رسول او بنده دی، او د مانځه اقامه او د زکات ورکړه او د روژې نیول او د حج ادا کول او هغه چا دپاره چې وس او توان ولري. نو دا د دې نه معلومیږي چې زکات په حقیقت کې دا د اسلام د ارکانو څخه یو مهم رکن دی او مسلمانان په دې باندې مکلف شوي دي چې هغوی باید په صحیح توګه باندې په چا باندې چې زکات لازم دی باید زکات ورکړي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات نه وروسته ځینې خلکو د زکات له ورکولو څخه انکار وکړو. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د هغې په خلاف باندې د جهاد اعلان وکړو او نبی علیه الصلاۃ والسلام ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات نه وروسته چې کوم خلکو انکار کړو د هغې په مقابل کې د جهاد اعلان کوي. یعنی په حقیقت کې دې نه معلومیږي چې زکات دا یو څه معمولی خبره نه ده او دا د اسلام یو مهم رکن دی. که څوک ورنه انکار کوي او نه ورکوي نو مسلمان حاکم او خلیفه او مشر قائد په دې مکلف دی چې د خلکو نه هغه باید په زور باندې والي. هغه د هغو خلکو په هکله باندې چې هغوی د زکات انکار کړی داسې وفرمایل والله لأقاتلن من فرق بین الصلاة والزکاة، زما دې په الله قسم وي چې څوک د زکات او د مانځه ترمنځ توپیر کوي او فرق کوي زه به د هغوی سره ضرور جنګ کوم، زه به د هغوی سره ضرور جنګیږم. ولی فإن زکات حق المال، دا زکات د مال حق دی او والله زما دې په الله باندې قسم وي لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. ویلي چې زکات دا د مال حق دی او که چېرته دوی زمانه یو د اوښ پړی منې کې هغه چې دوی به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکاوه نو زه به د هغوی سره د هغې په منع کولو باندې هم وجنګېږم او ورسره به جګړه وکړم. په دې موضوع کې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه کلک دریځ د دې معنا ورکوي چې زکات د اسلام په دین کې ستر ځای لري. الله تعالی په خپل کتاب کې
قرآن کریم کې د مؤمنانو په صفاتو کې همدې موضوع ته اشاره کوي چې مؤمنان کله په ځمکه کې د قدرت او حکومت څښتنان شي د هغوی لومړی کار به دا وي چې د لمونځونو اهتمام وکوي او له خلکو به زکاتونه راټولوي او محتاج خلکو ته به سپاري. الله تعالی جل جلاله فرمایي الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزکاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنکر ولله عاقبه الامور. یعنی د هغه کسان دي چې کوم دوی ته په ځمکه کې قدرت ورکو نو لمونځونه به قایموي او زکات به ورکړي په ښو چارو به امر کوي او له بدیو به خلک منع کوي او د ټولو چارو پای د الله تعالی په لاس کې دی. یعنی معنا دا شوه چې د مسلمان حاکم د وظایفو نه مهمه وظیفه یو دا ده چې هغه د خلکو نه زکاتونه راټول کړي. په قرآن کریم کې د مانځه ترڅنګ په هر ځای کې د زکات ذکر د پخپله باندې د زکات په اهمیت باندې دلالت کوي. یعنی لکه څنګه چې په بدني عبادتو کې لمونځ ارزښت لري په دین کې او د اسلام اساس ګڼل شوی دی او د مونږ چې په دین کې د انسان سره کوم مشابهت ورکول شي د سر حیثیت ورکول شي نو زکات هم د هغې نه کم نه دی. نو لکه څنګه چې په بدني عبادتو کې د زکات د لمانځه څومره مقام دی او منزلت دی او ارزښت دی دغسې د زکات ارزښت هم په بدني عبادتو کې دی. نو د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم په مختلفو ځایونو کې په مختلفو طریقو سره په مختلفو لهجو سره په مختلفو لارو چارو باندې مسلمان تشویق کړی دی تر څو زکات ورکړي. او قرآن کریم هم په مختلفو ځایونو کې د زکات په ورکړه باندې مسلمان تشویق کړی دی ترغیب کړی دی او د هغې اهمیت او ارزښت ورته بیان کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې اړه فرمایي ثلاث اقسم علیهن زه په درې شیانو باندې تاسو ته قسم خورم واحدثکم حدیثا فاحفظوه دا خبر درته کوم یاد یې کوي. قال فاما الثلاث الذي اقسم عليهن هغه درې شیان چې زه پرې قسم خورم فانه شان دا دی ما نقص مال عبد صدقه په صدقې سره د انسان مال نه کمیږي. دا نبی علیہ السلام په دې باندې قسم کړی دی. ولا ظلم عبد بمظلمة فيصبر عليها الا زاده الله عز وجل بها عزا. مگر کچېرې په یو بنده باندې ظلم وشي او دا په ظلم باندې صبر وکړي او جزې پزې ونه کړي او شکایتونه ونه کړي او د انتقام هڅه ونه کړي نو الله تعالی جل جلاله په دغه مظلومیت باندې چې د سره ظلم شوی دی د عزت زیات کړي. ولا يفتح عبد باب مسألة الا فتح الله له باب فقر. که یو چا د سوال لارې ځان ته خلاص کړي او سوال پیل که د خلکو نه غوښتنې کولې نو الله تعالی جل جلاله په ده باندې د فقر دروازې را خلاصې کړي. یعنی کله چې یو څوک سوالګر شي او د خلکو نه سوال کوي او ګرځي نو د دغسې انسان به فقر او لوږه هیڅ وخت کې بنده نشي. مسلمان ته پکار دی چې باید خپل هلې ځلې وکړي د خپل همت نه کار واخلي او په خپل لاس باندې وګټي او وڅټي. الله تعالی په قرآن کریم کې په څرګند الفاظو اشاره کړې ده چې یمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار اثیم. الله تعالی جل جلاله د سود معاملات له منځه وړي او د صدقې مال زیاتوي او الله تعالی هیڅ یو کافر او ګناهګار نه خوښوي. دې نه معلومیږي چې قرآن هم خلق تشویق کړي دي او مسلمانان او مؤمنان تشویق کړي دي چې هغوی په خپل وخت باندې زکات ورکړي. د دې وجه نه چې نبی علیه الصلاة والسلام مسلمان لا پسې تشویق کې ورته فرمایي چې من ادى زکات ماله ذهب عنه شره. یعنی چا چې د خپل مال زکات ورکړ نو مال له شر څخه په امن پات شو. یعنی د زکات په ورکولو سره د مسلمان مال چې دی په امن پاتې کیږي او هغه د مشکلات او ستونزو څخه بچ پاتې کیږي. د دې په خاطر چې نبی علیه الصلاة والسلام خلک لا تشویق کوي او په قرآن کریم کې ورته اشاره شوې ده چې کچېرې تاسې یو صدقه ورکوئ نو دا صدقه ستاسې بې ځایه نه ځي بلکې الله تعالی جل جلاله ستاسې دغه مال په دې باندې زیاتوي. الله تعالی قرآن کریم کې فرمایي مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. یعنی کوم خلک چې خپل مالونه د الله تعالی په لاره کې لګوي د هغوی د لګښت مثال داسې دی لکه یوه دانه وکرلی شي او له هغې نه اووه وږي رازرغون شي او په هر وږي کې 100 دانې وي. په همدې ډول کله چې د چا عمل ته د الله تعالی خوښه شي زیاتوالی پکې راولي. هغه هم پراخونکی او هم د علم څښتن دی. په دې معنا باندې چې یو څوک د الله تعالی جل جلاله په لاره کې د الله تعالی جل جلاله د رضا په خاطر باندې صدقه کوي زکات ورکوي 1 روپۍ ورکوي د دې مثال داسې دی لکه څوک چې یوه دانه وکري د یوه دانه اووه وږي رازرغون کړي په هر وږي کې 100 دانې اوسېږي یعنی په یوه دانه باندې دته 900 اجر ورکولی شو. د یوه دانه دومره ډېره شوه چې په 900 چنده باندې بدله شوه نو د الله تعالی جل جلاله ورکړه ده او چاته چې الله تعالی وغواړي د دې نه هم زیات ورکوي.
نو د دې په خاطر چې مسلمان تشویق شي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم او قرآن کې هم په دې اړه باندې زیات شمیر احادیث راغلي دي او زیات شمیر آیتونه په دې باندې دال دي چې په زکات سره د مسلمان مال کمیږي نه بلکې مال زیاتیږي، د آفتونو، مصیبتونو او ستونزو څخه او بلاګانو څخه بچ پاتې کیږي. راځو دې موضوع ته چې د اخلاق په اخلاق باندې او د مسلمانانو په نفسي تزکیه باندې زکات کوم اغیز لري. زکات په حقیقت کې یوازې اړو خلکو ته د مال ورکړې څخه عبارت نه دی، بلکې د هغه ستر عبادت دی چې د مؤمن بنده په زړه کې رڼایي پیدا کوي، له مال سره یې مینه کموي، اخلاق یې سپېڅلي کوي او زړه څخه یې هر ډول مادي او معنوي چټلي لرې کوي. زکات هغه وسیله ده چې په هغې سره د انسان اخلاق سپېڅلتیا ومي، د ټولنې په افرادو کې خپلمنځي عاطفه، مهرباني، همدردي، مینه او محبت راټوکوي. نو موږ چې کله هم د اسلامي شریعت احکام او نصوص ته متوجه شو، دغه ډول لارښوونې موږ ته شوي دي چې مسلمان باید د زکات په مفهوم باندې، د زکات په حقیقت باندې ځان پوه کړي. یعنی دا ده چې مسلمان باید په دې باندې پوه شي که چیرې مال نه لري نو په کار خو دا ده چې د هغه څه چې د په واک او په اختیار کې دي هغه د خلکو په خدمت کې وړاندې کړي او تقدیم کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د زکات د حکمتونو او د هغې د رازونو او د هغې د مقاصدو په اړه دا خبر موږ ته روښانه کوي چې زکات نه یوازې چې د مال د ورکړې څخه عبارت دی، بلکې نبی علیه الصلاة والسلام دا خبره موږ ته روښانه کړې ده چې یو څوک د مال د ورکولو توان نه لري، پیسې ورسره نشته دی، نو کولی شي چې هغه څه د په واک او په اختیار کې دي هغه د ټولنې د افرادو په وړاندې تقدیم کړي، دا هم هغه ته په زکات کې حسابیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې اړه فرمایي تبسمک فی وجه اخیک لک صدقه. کله چې د ورور سره مخامخ کیږي او په مخامخ کېدو ور سره په تبسم شي او په خندا شي، دغه په تبسم ستا مخامخ کېدل او په خندا ستا مخامخ کېدل ستا د ورور سره دا په حقیقت کې صدقه ده. وامرک بالمعروف ونهیک عن المنکر صدقه. او په نیکو چارو امر کول په هغه کارونو باندې چې په ټولنه کې ښه ګڼل شوي دي، خلک رابلل او له منکراتو څخه خلک منع کول او په ټولنه کې د خیر چارې عامول، دا یو صدقه ده. و ارشادک الرجل فی ارض الضلال لک صدقه. او همدارنګه په داسې یو ځای کې چې یو سړي لاره ورکه کړې ده او تا ورته لاره وښودله، په حقیقت کې دا صدقه ده. و بصرک للرجوع الردیء البصر لک صدقه. یو څوک چې په سترګو ړوند دی او هغه ته تا لاره وښودله، په حقیقت کې دا ستا دپاره صدقه ده. و اماتتک الحجر والشوکة والعظم عن الطریق لک صدقه. چې کله یو تیږه او یا یو اغزی او یا یو اړوکی چې له لارې څخه لرې کړي او د دې په خاطر چې د خلکو ته اذیت ونه رسوي، نو دا ستا دپاره صدقه ده. و افراغک من دلوک فی دلو اخیک لک صدقه. او یو څه د خپل لوښي نه د بل چا په لوښي کې اچول، دا صدقه ده. یعنی په خپل کور کې د یو څه پخ کړي دي او دا د ویوړل یو ګاونډي ته د ورکړل، دا هم صدقه او دا هم د زکات یو ډول ده، یو نوع ده. نو معنا دا شوه چې اسلام ته په دې حالت کې نه پرېږدي چې ته یوازې خلکو ته محتاج اوسې او د خلکو نه توقع ولري، بلکې دا هم په ذهن کې راواله چې خلک هم تا نه ډېر زیات توقعات لري. نو دې نه معلومه شوه چې زکات نه یوازې دا چې د مال ورکول دي، بلکې د ښو چارو ترسره کول په ټولنه کې د پخپله باندې صدقه ده. د دې په خاطر چې مسلمان باید د صدقې او د زکات په حقیقت باندې پوه شي، دا باید درک کړي چې صدقه څه ته ویل کېږي، زکات څه ته ویل کېږي، او هیڅ وخت کې فکر ونه کړي چې گویا زما سره مال نشته او شتمني نشته او پیسې نه لرم نو په ما باندې زکات نه ده لازم، بلکې په تا باندې زکات لازم دی په هر صورت باندې. یو هغه فرضي زکات دی چې هغه د مال زکات دی، او بل هغه څه چې تا سره دی د هغې نه زکات ورکول دي. که یو څوک علم لري، پوهه لري، خو لیکن هغه مال نه لري، د هغه زکات دا دی چې هغه د خپل علم او د خپل پوهې نه خلکو ته ګټه ورسوي، دغه ګټه رسول، خلکو ته خیر رسول، خلکو ته د نیکۍ چارې ښودل او خلک ښو کارونو ته رابلل، دا ټول په صدقه کې حسابیږي. د دې دپاره چې موږ په دې باندې پوه شو چې دا صدقه ورکول کوم مقاصد لري او د څه دپاره موږ صدقه ترسره کوو، په ټولنه کې په عامه توګه باندې کوم مقاصد موږ په دې باندې ترلاسه کولی شي. یو هغه فردي ګټې دي چې په د مسلمان په ژوند کې د هغه اخلاقو د سپېڅلتیا او د هغه د نفسي سپېڅلتیا او د مال د ډېروالي او د زیاتوالي او د برکت او دا نورې مسایل دي. البته اوس په دې باندې خبره کوو چې دا زکات ورکول په ټولنه کې کومې اغیزې لري، په ټولنه باندې کوم اثرات لري، دا موضوع هم باید د ذهن نه ونه باسو. اوس راځو دې موضوع ته چې انفاق فی سبیل الله د کوم مقاصد لپاره ترسره کیږي.
اول مقصد دا دی چې د زکات په ورکړې سره د اړو خلکو د اړتیاوې په دې باندې پوره کیږي. دا د خلکو مشکلات او ستونزې حل کوي. کله چې یو ناچاره سړي ته کومه ستونزه پیښه شي نو د حل او د قال په ژبه الله تعالی ته د خپل د مشکل د حل دعا کوي. د الله تعالی د رحم دروازه ټکوي او په دې حالت کې الله تعالی د یو شتمن انسان زړه ته الهام کوي، د هغه رحم پر راځي او دغه انسان مشکل حلوي او د الله تعالی جل جلاله د رحم مورد ګرځيږي. یعنی کله چې انسان د یو مشکل سره مخامخ کیږي، د یو ستونزې سره مخامخ کیږي، هغه که په ژبه باندې الله ته خپل شکایت وړاندې کړي او که په ژبه وړاندې نه کړي، الله تعالی جل جلاله دغه د حال نه خبر دی. نو سمدستي الله تعالی جل جلاله د یو بل شتمن انسان او هغه څوک چې یو څه په لاس کې لري هغه ته امر کوي، هغه ته الهام کوي چې د فلانکي سره ته مرسته وکړه. نو په حقیقت کې د هماغه الهام یو برخه زکات دی چې الله تعالی جل جلاله په څرګنده توګه باندې مسلمان باندې لازم کړی دی چې په دې باندې د محتاجو او د اړو خلکو مشکل حل شي. نو یو ستر مقصد پکې دا دی چې د اړو د محتاجو خلکو د مشکلاتو حل کول دي. دویمه دا ده چې یو طرف ته که د مسلمان مشکل په حل کیږي، بل طرف ته د الله تعالی جل جلاله د رحم او د الله تعالی جل جلاله د رحمت د نزول سبب ګرځيږي. د تبوک په غزا کې چې کله ټولو صحابه کرامو قرباني ورکړه او د ټولو نه زیاته قرباني بیا عثمان رضی الله تعالی عنہ ورکړله، نو په هغه باندې هغه ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځانګړې دعا وکړه او عثمان رضی الله تعالی عنہ د الله تعالی جل جلاله د ځانګړي رحمت مستحق وګرځیده. درېمه دا چې په دې سره د مسلمان د عقوبتو صفاتونو معالجه کیږي چې په ډیر وخت کې په انسان کې موجودیږي او دغه صفات چې د انسان د هلاکت باعث ګرځيږي چې دا غینه د حرص او د بخل مادي دي. یعنی د زکات په ذریعہ باندې الله تعالی جل جلاله غواړي چې د شتمن هغه بد صفات د منځه ویسي او دغه معالجه وکړي چې هغه حرص او بخل دی. حرص او بخل هلاکونکي امراض دي. د امراض او علاج په انفاق په سبیل الله سره کیږي. کله چې انسان انفاق نه کوي دغه ناوړه صفات پکې پیاوړي کیږي او چې بیا له معالجې څخه وځي، بل اخره د مال جمع کول د اخروی سخت عذاب لامل شي چې قرآن او نبی حدیث کې د هغې ذکر شوی دی. او څلورمه دا ده چې له هر ډول آفتونو او مصیبتونو څخه هم د انسان یعنی شتمن انسان او هم دغه مال په امن پاتې کیږي. صدقه د زیات شمیر مصیبتونو او آفتونو په چې پراتون کیږي انسان ته متوجه کیږي د مخنیوي سبب ګرځيږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې اړه فرمایي چې باکروا بالصدقه فإن البلاء لا يتخطى الصدقه، وایي چې تاسې په خپل وخت باندې صدقې ورکوي، زکاتونه ورکوي، مصیبت له صدقې څخه مخکې نشي تللی. معنا دا شو چې الله تعالی جل جلاله په صدقه باندې دغه مصیبت دی هغه د منځه وړي او ختموي. دا چې صدقه غوره نیکی ده، نو نبی علیه الصلاۃ والسلام وایي چې خپل امت په دې باندې تشویق کړی دی چې تاسو په دې باندې خپل عمرونه زیات کړئ. نبی علیه السلام فرمایي چې لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر. یعنی الهی قضا او قدر له دعا پرته په بل شي باندې نه رد کیږي او له نیکۍ پرته بل هیڅ شی عمر نشي زیاتولی. په دې معنا باندې چې په دې سره الله تعالی جل جلاله د انسان د ډیرو مشکلاتو د ستونزو د حل کېدو د مخ کېدو لپاره وسیله ګرځيږي او د مسلمان مشکلات په دې باندې حل کیږي. پنځمه دا چې صدقه د ګناهونو په وړاندې سپر ګرځيږي. مالی زیان کله کله انسان دې ته اړ باسي چې له یو کار څخه ځان په کلکه باندې وژغوري. په شریعت کې چې د ځینو جرمونو کفاره د مالی تاوان په ګاللو سره کیږي، د همدې حکمت پر بنا ده چې انسان بیا دغسې عمل ته وړاندې نشي، لکه د خطا د قتل په کفاره کې. معنا دا شوه چې د زکات ورکړه د یو طرف ته خو معنوي ګټې لري، بل طرف ته مادي ګټې دا دي چې په هغې سره د انسان مال زیاتیږي او د ټولو نه ستره لویه ګټه دا ده چې په دې سره د مسلمان د ډیرو ګناهونو د ډیرو جرمونو تلافي کیږي. په دې سره ډیر د مسلمان هغه جرم چې ترسره کړی په هغې سره له منځه ځي او ختمیږي. مثلا مونږ ګورو چې یو سړی قتل کوي، مخکې په د روژې په درسونو کې هم دا خبره تېره شوه، په هغه باندې لازمه شوې ده چې هغه 18 روژې ونیسي. خو که چیرې یو څوک د 18 روژو د نیولو توان نه لري او په دویم قدم کې بیا باید د 18 مسکینانو ته ډوډۍ ورکړي. همدارنګه مثلا که یو څوک د خپل میرمن سره زهار کوي، د زهار په وخت کې په هغه باندې 18 روژې دي او که د 18 روژو د نیولو توان ونه لري، نو د خپل میرمن ته د ورزه کېدو نه مخکې باید 18 مسکینانو ته ډوډۍ ورکړي. یو څوک قسم کوي
هغه باید 10 روژې ونیسي، یعنی بدني مشقت باید وګالي، او که چېرته بدني مشقت نشي ګاللی نو هغه باید خامخا 10 مسکینانو ته 2 وخته ډوډۍ ورکوي. یعنی دا په خپله باندې د زکات ورکول، د صدقې ورکول، د خیرات ورکول، د مالی تاوان دا ډېر وخت کې د ګناهونو د بچ کېدو، د ګناهونو د پاکېدو، د ګناهونو د منځتلو باعث ګرځېږي. او دا یو لوی حکمت دی او لوی مقصد دی چې په زکات کې اسلامي شریعت په نظر کې نیولی دی. او بله دا چې د ټولنیزو اړیکو پیاوړتیا او د خپلوۍ پالنه چې کوم دی په دې زکات سره راځي. د زکات په ذریعه باندې زیات شمېر ټولنیزې اړیکې پیاوړې کېږي، ځکه له یوې خوا یو چا سره مالي مرسته د محبت ذریعه ګرځي، او له بلې خوا صدقه یوازې د مال له ورکړې عبارت نه ده، بلکې سلام اچول، همدردي کول، یو چا ته لاس ورکول، مسلمان سره په ورین تندي مخامخ کېدل، لکه څنګه چې مخکې حدیث کې ورته اشاره وشوه، یو چا ته د خیر خبره کول، له بدو چارو څخه منع کول، دا ټول په صدقاتو کې راځي. نو په کار دا چې مسلمان دغه ټولنیزې چارې او خیریه چارې باید په نظر کې ونیسي، او په دې باندې پوه شي چې زکات ورکول په حقیقت کې د ډیرو نیکو چارو تر سره کول دي، یعنی یوازې د پیسو ورکول نه دي. دا چې صدقه په خپله باندې صدقه ورکول هم ته یو طرف ته د ګناهونو د معاف کېدو سبب ګرځېږي، د مال د زیاتوالي سبب ګرځېږي، دارنګه د برکت سبب ګرځېږي. یو واقعه کې راځي چې یو سړی یو چا ولیده چې د هغه مال کې برکت و، یعنی د خپل مال صدقه ورکول او زکات ورکو. وی د واوریدل چې الله تعالی جل جلاله اوریځ ته امر کوي چې لاړ شه او د پلانکي په باغ باندې وورېږه، یعنی په هغې باندې اوبه وروه، په هغې باندې باران وکړه. نو د اواز اوري او دا د وریځ پسې روان دی تر دې چې د یو چا په باغ باندې دا وریځ ودرېږي او په هغې باندې په شیبو شیبو باران کوي او هغه باغ چې دی اوبه خور کېږي. کله چې دا سړی د باغ ته ور داخلېږي او د سړي نه پوښتنه کوي چې ای د الله بنده ستا نوم څه شی دی؟ هغه ویل ته زما د نامه په اړه باندې ولې پوښتنه کوي؟ هغه ویل چې ما یو آواز اورېده چې دې وریځې ته حکم وشو چې تاسې لاړ شئ او د پلانکي دغه ستا نوم یې واخیسته چې د هغه باغ باید اوبه خور شي او د هغه په باغ باندې باید باران وشي. نو د تا کې څه حکمت دی چې الله تعالی جل جلاله دا ورځ ستا دپاره تابع کړې ده او راځي او په ځانګړي ډول ستا په باغ باندې باران کوي، دې کې څه حکمت دی، څه خبره ده؟ نو هغه ورته ویلې چې زه په حقیقت کې دغه مال د باغ چې کله ثمره په لاس باندې راوړي په 3 برخو باندې ویشم. یو برخه د خپل ځان او د خپل بچو دپاره ساتم، او یو برخه هغه بیا زه صدقه کوم، او بله برخه بیا د غریبانانو، فقیرانو، مسکینانو ته ورکوم. یعنی معنا دا شوه چې دا انسان چې کله صدقه کوي او هغه د خپل مال زکات وباسي نو الله تعالی جل جلاله د مال هم حفاظت کوي او هم د مال د ډیروالي لامل ګرځېږي. دا چې زکات ورکول د دې په خاطر باندې چې یو مهم عمل دی. کله چې څوک زکات نه ورکوي الله تعالی ورته په قهر کېږي، او څوک چې زکات ورکوي نو الله تعالی جل جلاله په هغه باندې خپل رحم کوي او د خپل قهر او د غصې هغه کوم عذابونه چې دي هغه ورنه پورته کوي. انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ په دې اړه باندې فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې ان صدقه لا تطفئ غضب الرب وتدفع عن میتة السوء، یعنی صدقه ورکول د الله تعالی جل جلاله غضب او قهر پورته کوي او له مرګ نه انسان ته نجات ورکوي. یعنی ډېر وخت الله تعالی جل جلاله مختلف عذابونه راولي، مختلف آفتونه راولي، وباګانې راولي، خو الله تعالی جل جلاله صدقه ورکوونکی انسان، خیرات ورکوونکی انسان، سخي انسان د دغه سي بالاګانو او آفتونو څخه بچ پاتې کوي. صدقه د انسان دپاره نه یوازې چې دنیوي ډېرې ګټې لري او د عذابونو څخه بچ پاتې کېږي، له آفتونو څخه بچ پاتې کېږي، مال زیاتېږي او برکت پکې پیدا کېږي، د اخروي عذاب څخه هم بچ پاتې کېږي. نو هغه څوک چې زکات نه ورکوي الله تعالی جل جلاله هغوی ته به اخروي عذاب ورکوي، هغه د اخروي عذاب مستحق ګرځېږي. هغه خلک چې جهنم ته تللي وي او په جهنم کې ورنه پوښتنه وشي چې تاسې په کوم عمل باندې جهنم ته لاړئ، په دې اړه باندې د هغو خلکو اقرار چې قرآن کې الله جل جلاله را نقل کړی فرمایي چې قالو دی به وایي لم نکو من المصلین
موږ مونږ نه کاوه، مونږ مو نه ادا کوو په خپل وخت باندې په صحیح شکل باندې. ولم نکن نطعم المسکین، او موږ مسکینانو فقیرانو محتاج خلکو ته طعام نه ورکوو، صدقه مو نه کوله. نو صدقه نه ورکول نه یوازې دا چې دنیوي تاوانونه لري بلکې اخروي تاوان سره هم انسان مخامخ کیږي. خو کچېرې یو څوک صدقه ورکوي، زکات ورکوي، سخا پکې ده، نو الله تعالی جل جلاله د په مال کې برکت اچوي. البته که یو څوک زکات نه ورکوي، د زکات د نه ورکولو څه کوم عذاب دی، په دې باندې به لږ وروسته خبره وکړو. اوس راځو دې ته چې یو څوک زکات ورکوي باید په کوم شکل یې ورکړي. د زکات د مؤثریت شرطونه څه دي؟ د دې لپاره چې د دغه زکات نه چې کومې ګټې پکې الله تعالی جل جلاله ایښي دي، کوم مقاصد چې پکې پراته دي، کوم اسرار او حکمتونه پکې پراته دي، د دې انسان برخمن شي، دا په کوم حق کې کیدی شي. د دې لپاره کوم مؤثر شرطونه دي، کوم مؤثر طریقې دي، کوم مؤثر لارې چارې دي چې مسلمان هغه په کار باندې واچي تر څو د زکات نه ښه ګټه لاس ته راوړي. یو خدای چې په زکات باندې ځان پوي کی، د دې په هدف باندې ځان پوي کی، د دې په مقصد باندې ځان پوي کی چې دا زکات ورکول کوم اهداف لري. د زکات ورکول درې ستر اهداف لري. یو خدای چې د محبوب شي په ورکولو سره د الله تعالی د محبت دعوتګر امتحانول، یعنی په دې باندې چې الله تعالی جل جلاله غواړي چې زه هغه څوک معلوم کوم څوک زما سره محبت لري، څوک زما سره مینه لري. نو چې کله یو څوک خپل هغه محبوب شي چې د لاس ورکوي ور باندې خفه کیږي، د الله په خاطر ورکوي، نو د الله جل جلاله په خاطر باندې د دې شی ورکړه، دا یو لوی او ستر هدف ترلاسه کوي چې په هغې کې د الله تعالی جل جلاله محبت ترلاسه کیږي. او همدارنګه د بخل له هلاکونکي رنځ څخه انسان په دې باندې بچ پاتې کیږي، او د الله تعالی جل جلاله د نعمتونو شکرانګي انسان چې دی ادا کوي، او په دې باندې د الله تعالی جل جلاله رضایت لاسته راوړي. دویم دا دی چې مسلمان بنده چې کله هم زکات ورکوي باید زکات په پټه توګه باندې ورکوي، او هغه خلکو ته په دې باندې ځان ونه ښیي. الله تعالی فرمایي ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. که تاسو صدقه په ښکاره باندې ورکوئ ښه ده، خو که چېرته یې پټه کوئ او فقیرانو ته یې ورکړئ نو دا ډېره بهتره ده او دا ډېره غوره ده ستاسو دپاره. ویکفر عنکم من سیئاتکم، او الله تعالی جل جلاله په دې سره ستاسو ګناهونه معاف کړي. دریم د زکات د مؤثریت د طریقو د لارو چارو نه د زکات په ورکړه کې د احسان کولو څخه ځان ساتل دي. که څوک غواړي چې زکات د الله جل جلاله په دربار کې قبول شي او مؤثر واقع شي او د په ژوند او په اخلاقو باندې تاثیر وکړي، نو په کار دا ده چې دا زکات باید په پټه توګه باندې ورکړي، او هغه چاله چې ورکوي باید په هغې باندې کوم احسان ونه کړي. الله تعالی فرمایي قول معروف و مغفرة خیر من صدقة یتبعها اذى، یعنی د نیکه وینا او بخښنه غوښتل دا ډېر ښه دي د هغو صدقې نه چې ورپسې اذیت ملګري ورسره او وروسته ورپسې بیا خبرې کوي او په خلکو باندې احسانات بارئ. او بل ځای کې الله تعالی فرمایي چې یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، ای مؤمنانو خپل صدقات او خپل زکاتونه په احسان کولو باندې او په ضرر رسولو باندې خلکو ته دا مه خرابوئ، مه یې باطلوئ، مه یې له منځه وړئ. الله تعالی فرمایي چې کوم خلک چې زکات ورکوي او ورپسې بیا خلکو باندې احسان کوي، مثال هغه چا دی چې هغه په یو تیږه باندې ګرد پروت وي او په هغې باندې باران وشي او دا باران هغه بالکل تیږه صفا سوتره کړي، هېڅ شی مایبند کې پاتې نه شي. دغسې یو څوک چې زکات ورکوي خو ورپسې بیا خلکو باندې احسانونه کوي، نو په دې د دغه مال ټول د منځه ځي او د هغې اجر او ثواب ورته ختمیږي. په اوس په زکات کې چې کوم شی ته ورکوي دا به ډېره کم وګڼي. د زکات د مؤثریت د شرطونو څخه څلورم شرط دا دی چې کوم شی ته په زکات کې ورکوي هغه باید کم وګڼي. که زکات ورکوونکي هر هغه شی چې په زکات کې ورکول کېږي غټ او مهم وګڼي، نو ضرور په هغه باندې عجب کوي، په هغه باندې ځان ورته غټ ښکاره کېږي او غرور ور باندې کوي، په نور خلکو باندې فخر کوي، په نور خلکو باندې ځان لوړ ګڼي. نو معنا دا شو چې کله ته هم زکات ورکوي هغه کم څه چې ته ورکوي دا د الله تعالی جل جلاله په خاطر باندې ورکوي، دا به ډېر کم او ډېر ذلیله وګڼي. پخواني خلکو ویلي دي چې ورکړه تر هغې پورې غوره نه ده چې درې صفاتونه لري. یو دا چې هغه وړه وګڼي، بل دا چې زر یې ورکړي، او دریم دا چې پټ یې ورکړي.
نو دا شیان چې کله په نظر کې ونیسي نو په حقیقت کې د ستا زکات او صدقه مؤثره ګڼل کېږي او د الله جل جلاله په دربار کې هم قبليږي، په خلکو باندې هم اغیز کوي او د خلکو محبت هم لاسته راوړي. او پنځم دا چې د خپل مال څخه پاک او حلال او غوره او محبوب شي په زکات کې باید ورکول شي. الله تعالی جل جلاله هغه مال قبلوي چې هغه پاک وي، ستر وي او هغه د حلال مال څخه وي. الله تعالی فرمایي چې یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض. هغه څه تاسو صدقه ورکړئ، هغه څه تاسو د الله جل جلاله په لار کې زکات ورکړئ او هغه څه تاسو مصرف کړئ چې هغه تاسو په خپل لاس باندې ګټلی وي او پاک وي او ستر وي او حلال وي. ولا تیمموا الخبيث منه، تاسو د دې سره خبيث مال مګړوي. تنفقون چې تاسو هغه مصرفوي، ولستم باخذيه او هغه په خپل باندې نه اخلي، الا ان تغمضوا فيه، مگر دا چې سترګې په پټې کوي. نو معنا دا شو چې کله ته یو شی ورکې په خپل مال کې پاک شی ورکا، حلال شی ورکا، غوړه شی ورکا او هغه شی چې تاسو محبوب دی هغه باید په زکات کې ورکې. نو دا زکات ډېر زیاتې ګټې لري. نو په دغه شکل باندې یو شی د الله تعالی په لار کې ورکول دوه ګټې لري. یو د الله تعالی لویواله په نظر کې نیول، په دې سره به ستا زړه کې د الله تعالی جل جلاله عظمت پیدا شي. او بل دا چې خپل حق په نظر کې نیول، ان هغه څه زکات ورکوونکي د الله تعالی پر رضا ورکوي، سبب د قیامت پر ورځ باندې د همدې په اندازه اجر او ثواب ورته ورکول کیږي. نو په کار چې د خپل راتلونکي په خاطر خشه په زکات کې ورکړي، ترڅو په هماغه اندازه د اجر او د ثواب مستحق وګرځيږي. نو دا وای چې یو سوال کوونکې د ربیع بن خیثم رحمت الله علیه دروازې ته راغی او د یو څه خوراکي شیانو غوښتنه وکړه. ویل خواږه ورته ورکړي. هغه ورته ویل چې ډوډۍ به ورته ورکو ځکه چې دی ورته اړتیا لري. ویل چې الله تعالی مو لره خواږه شیان ورته ځکه ورکړي چې د ربیع خواږه شیان خوښیږي. نو هغه شیان چې زما خوښیږي باید هغه ته په زکات کې ورکول شي. او بل دا چې زکات هغه مستحقونو ته ورکول چې ځانګړو صفاتو درلودونکي وي. یعنی زکات خو هر چا ته ورکول کیږي. الله تعالی جل جلاله د زکات کسان معلوم کړي دي چې انما صدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفي سبيل الله وابن السبيل فریضة من الله والله علیم حکیم. یعنی صدقات د صرف د فقیرانو د پاره دي، د مسکینانو د پاره دي او د زکات د راټولونکو معاونونو د پاره دي او د مؤلفه القلوب د پاره دي او د غلامانو په آزادولو کې او قرضدارانو ته او د الله په لار کې او مسافرو ته ورکول کیږي. خو په دغه خلکو کې چې ذکر شو غوره څه ده چې کوم خلکو ته زکات ورکول شي. یو خدا ده چې تقوادار انسان ته باید زکات ورکول شي. په دې زکات سره د هغه همتونه لا پسې غښتلي کیږي او دوی ته زکات ورکول د الله تعالی په عبادت کې د هغوی سره مرسته کول دي. عامر بن عبدالله بن زبیر بر زکات لپاره هغه خلک انتخابول چې زیات عبادت به یې کاوه او الله تعالی به په سجدو باندې الله تعالی ته په سجدو باندې پراته وو. هغه به د پیسو همیانه د هغه په پڼو کې کېښودلې. چا ورته ویل چې ولې د خپل استازي په لاس نه ورلېږي؟ ویل د دې لپاره چې زما او یا زما د استازي په لیدو د هغه د خجالت احساس ونه کړي. یعنی کوم خلک چې عبادت گزار خلک او تقوادار خلک او نیکان خلک او علما بو د زکات ورړلو دغه پڼو کې به کېښودل، پټې به ورکولې د دې په خاطر باندې چې زما په لیدو یا زما د استاد په لیدو باندې هغه د خجالت احساس ونه کړي. نو په کار خدای چې په دغه شکل باندې تقوادار او نیکانو خلکو ته زکات ورکول شي. د دین عالم ته زکات ورکول شي. عالم ته زکات ورکول په حقیقت کې د دینی علم په خپراوي او د اسلامي شریعت په پیاوړتیا کې مرسته کول دي. زکات باید هغه چاته ورکول شي چې زکات په ځان باندې د الله تعالی جل جلاله یو احسان ګڼي. زکات اخیستونکو ته پکار ده چې هغه انداز چې تشکر چې د تمالق تر بریده ونه رسیږي او په اسلامي شریعت کې رواوي زکات ورکوونکو لپاره ادا کړي او هغه هم دغه ورکړه د الله تعالی احسان وګڼي په خپل ځان باندې چې دا په حقیقت کې د الله تعالی د نعمتونو شکریا ګڼل کېږي. یعنی معنا دا شو چې یو څوک ته راضي زکات درکړي، دغه یو تشکر یو مننه کول دا د زکات د ورکوونکي حق ادا کول هم د الله تعالی جل جلاله حق ادا کول دي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې من لم یشکر الناس لم یشکر الله عز وجل. څوک چې د انسانانو شکریا ادا نه کوي په حقیقت کې دا د الله تعالی جل جلاله شکریا نشي ادا کولی، هغه د الله تعالی جل جلاله شکریا نه ادا کړي. یعنی یو څوک چاته زکات ورکړي، زکات اخیستونکی باید د مقابل لوري څخه یو تشکر وکړي، خدا د الله تعالی جل جلاله یو احسان وګڼي په خپل ځان باندې. او څلورم دا چې هغه چاته زکات ورکول غوره دي چې د الله تعالی د دین لپاره خپل ژوند وقف کړی وي او خپل فقر پټ ساتي. الله تعالی دغه خلکو ته زکات ورکول حکم داسې فرمایي: للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف. د هغه خلکو د لپاره زکات او صدقه ده چې هغوی د الله تعالی جل جلاله په لار کې بند پاتې شوي دي، د علم پسې وتلی دي، جهاد پسې وتلی دي، بل نیک عمل پسې وتلی، دعوت پسې وتلی دي، نشي کولی چې هغه تجارت وکړي، کاروبار وکړي.
هغه خلک چې چونکې دوی خو سوال نه کوي چانه، خو غافله خلک، ناپوهه خلک، جاهل خلک په هغې باندې د اغنیاو ګمان کې فکر کوي چې ولا دوی ته څوک پیسې ورکوي. یو څوک دی د الله جل جلاله په لار کې دعوتګر دی، مجاهد دی، نیک عمله دی، علم پسې وتلی دی، فکر کوي چې کوم خانه تنخواه ورکول کېږي. په داسې حال کې هغه چا نه سوال نه کوي او ځان محتاج نه ګڼي. نو دغسې خلک چې سوال نه کوي خو لیکن د هغې حالات تا ته معلوم دی چې دا علم پسې وتلی دی، دعوت پسې وتلی دی، جهاد پسې وتلی دی، بل نیک عمل پسې وتلی، بل کار او کسب یې نشته دی، ټوله ورځ د الله جل جلاله دین خپراوی، دعوت کول وي او ته په ده باندې پوهېږې چې د بل طرف نه عاید نه لري، نو بهتره دا ده چې دې خلکو ته زکات ورکولی شي تر څو پورې چې د دعوت په لاره کې د هغوی سره مرسته وشي. د کوچنیو اولادونو څښتن چې هغه کافي اندازه د لګښت توان ونه لري، دغسې خلکو ته زکات ورکول غوره دی، بهتره دی. یو سړی دی واړه واړه بچي دي، اولادونه دي، د ګټې وټې څوک نه لري او ډېر کم عاید لري یا بیخي عاید نه لري، دغسې خلکو ته زکات ورکول غوره دي. او چې یو سړی بندي وي او یا د خلکو پوروړی وي، د خلکو نه مجبوره وي، دغسې خلکو ته زکات ورکول او همدارنګه چې د خپلوالۍ اړیکې ورسره ولري، دغسې زکات د خلکو ته زکات ورکول دا بهتره دي او دا غوره دي. نو د دغسې آدابو په نظر کې نیولې سره زکات ورکول دا مؤثر واقع کیږي، دا اغیزمن واقع کیږي او دا ډیرو مسلمانانو ته ګټه رسوي او هغې ته د هغې خیر رسیږي. اوس راځو دې موضوع ته چې څوک زکات نه ورکوي. اسلامي شریعت کې دا خلک څومره د سزا وړ دي. په قرآن کریم او نبوي حدیثو کې د هغه چا په حق چې زکات پې فرض شوی وي او بیا هم سستی پکې کوي او یا یې بیخي نه ورکوي، ډېر زیات وعیدونه راغلي دي او ویرونکې ویناوې ذکر شوي دي. الله تعالی فرمایي والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم. یعنی د درناک عذاب زیری ورکه دوی ته چې سره او سپین خزانه کوي او د الله تعالی په لاره کې نه لګوي. یعنی دې خلکو ته د دروند عذاب، د سخت عذاب، د درناک عذاب زیری ورکه. یعنی دا یو ډول وعید دی او سخت وعید دی، ځکه چې څوک په چا باندې د عذاب زیری نه کوي بلکې دا هسې یو ډول د عذاب د سختوالي خبره ده. یعنی دا خلک دې خبرې نه وویروه چې دوی د مال زکات نه ورکوي، سره او سپین ذخیره کوي او د هغې زکات نه ورکوي. ابو هریره رضی الله تعالی عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه روایت کوي او فرمایي چې من اتاه الله مالا فلم يؤدي زکات ماله مثل له ماله يوم القيامة شجاعا اقرع له زبیبتان یطوقه یوم القیامة. وایي چې چاته چې الله تعالی جل جلاله مال ورکړي خو لیکن دی زکات نه ورکوي، همدغه مال به د قیامت په ورځ باندې الله تعالی جل جلاله هغه ته د یو گنجي مار په څیر باندې وګرځوي چې د خپلو سترګو څخه علاوه دوه سترګې نورې ولري او خپل مالک ته په غاړه کې ور واچولی شي او په دواړو جامو به یې چیچي او ورته به وایي چې زه ستا هغه خزانه یم، زه ستا هغه مال یم چې تا په دنیا کې جمع کړی وم او هغه د الله جل جلاله په لار کې نه صدقه کو او هغه د الله تعالی جل جلاله په لار کې نه ورکو. نو معنا دا شو چې د زکات نه ورکول نه یوازې دا چې دنیوي عذابونه، تکلیفونه، مصیبتونه، کړاوونه، سختۍ، مشکلات، ستونزې، وباګانې، مرضونه پرې راځي بلکې د اخروي عذاب مستحق ګرځېږي. کوم قوم چې زکات نه ورکوي د اسمانه به الله تعالی جل جلاله په دغسې خلکو باندې زکات بند کړي. عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یوه ورځ خپلو صحابه کرامو ته په خطاب کولو کې وفرمیل یا معشر المهاجرین، ای مهاجرو، یعنې مراد ته ټول مسلمانان دي، خمس پنځه شیان دي اذا ابتلیتم بهن که چېرته تاسو په دې باندې وازمایله شوئ واعوذ بالله ان تدرکوهن او د الله نه پناه غواړم چې دغسې پنځه شیان به تاسو باندې راشي، دغسې پنځه چارې په تاسو کې رواج شي، دغسې پنځه کارونه تاسې ترسره کوئ. یو دا ده چې لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها الا فشاح فيهم الطاعون. کله چې په یو قوم کې فحشا، عریاني، بې حیایي عامه شي او دا په ښکاره شکل باندې ترسره کیږي نو الله تعالی جل جلاله په دې باندې طاعون او وبا مسلطوي. داسې مرضونه به ورباندې مسلط کي چې بیا به د هغې دپاره د علاج لاله نه لري، د هغوی نه به تښتي لیکن هغوی به دا مرض به ورپسې کورونو ته ورځي، په کورونو کې وبندېږي خو الله تعالی جل جلاله په کورونو کې په دغې مرضونو باندې مبتلا کوي. د الله تعالی جل جلاله عذاب ورباندې راشي او د عذاب دوی کورونو ته ور داخل شي او په کورونو کې به الله تعالی جل جلاله دوی هلاک کي. والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم او داسې دردونه او داسې مرضونه او داسې تکلیفونه ورباندې روان شي چې د دې په سلفه کې او د دې په تیرو خلکو کې به سابقه ونه لري. او یو دویم ولم ينقص المکیال والمیزان الا اخذوا بالسنین وشدة المؤونه. او که چېرته په یو قوم کې د
تول او ناب کې کمی پیل شي، یعنی معنا دا شو چې دوکه پکې شروع شي، خیانت پکې شروع شي، یو شی چې مثلا د پیمانه کوي او یا مثلا تلی او یا یو چاته غز باندې یو شی ور کوي او هغه په هغې کې خیانت کوي او هغه کې دوکه کوي، کم ور کوي او پوره شی نه ور کوي، نو الله تعالی جل جلاله په دې خلکو باندې قحطي راوړي او سخت ستونزې او مشکلات ور باندې الله مسلط کی، او بل الله تعالی جل جلاله ور باندې ظالم حاکمان مقرر کی. دریم، ولم يمنعوا زکات اموالهم الا منعوا القطره من السماء، او کچیرته دوی د زکات ورکړه پریدي نو الله تعالی جل جلاله په دې باندې د اسمان بارانونه بند کی او د اسمان با اوبه ور باندې الله بند کی، او کچیرته د بهایمو د هلاکت دغه نوی ویره نوی نو یو څاڅکې به هم په دې باندې ونه شي. او پنځم، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله الا سلط الله عليهم عدوا، او کچیرې یو قوم د مسلمانانو د الله او د الله رسول وعدې ماتې کی، د الله تعالی او جل جلاله د الله تعالی جل جلاله د رسول وعدې پریدي، نو الله تعالی جل جلاله به په دې باندې دښمنان مسلط کی چې هغه به د دین بغیر وي او د دې څه چې د دې سره دي هغه به هم دوی نه والي او دوی به هغوی ته محتاج شي، او په دې باندې به مختلف دښمنان الله تعالی جل جلاله مسلط کی. نو دا دې ته ورته نور زیاته عذابونه الله تعالی جل جلاله په هغو خلکو باندې راولي څوک چې د خپل مال فرضي زکات نه ورکوي، نو الله تعالی جل جلاله دغسې خلک د عذاب مستحق ګرځوي. نو الله تعالی جل جلاله دې موږ ته توفیق را په برخه کړي چې د دغسې مهلکو عذابونو څخه د بچاو په خاطر باندې خپل د فرضي زکاتونو ترڅنګ صدقات او نفلي زکاتونه هم ورکو. عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې ایاکم والبخل فانه اهلك من كان قبلكم، وایي چې تاسې د بخل نه ځان ساتئ ځکه چې مخکینی خلک د بخل په سبب باندې هلاک شوي دي او هغوی تباه شوي دي او هغوی د لویو مشکلاتو د ستونزو سره مخامخ شوي دي. نو په حقیقت کې د زکات نه ورکول دا لوی بخل دی. د نبوي لارښوونو په نتیجه کې صحابه کرام هر ډول مالی او ځاني قربانۍ ته تیار شول، د سره مال څخه تیر وو، څه به چې په لاس ورتلل هغه به د الله تعالی په لاره کې قرباني کول. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، عثمان غنی رضی الله تعالی عنه، عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه، ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنه، عمر فاروق رضی الله تعالی عنه، او داسې نور صحابه کرام قصې په قرآن کریم کې هم موږ ته په اشارو سره بیان شوي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې ذکر او یادونه کړې ده او د اسلامي تاریخ او په سیرت کې هم د هغې ذکر شته. نو مسلمانانو ته پکار دا ده چې د همغو سلف صالحینو نه په الهام اخیستو سره او د هغوی باندې په هغوی پسې د اقتدا کولو په وجه باندې باید همغه صفات په ځان کې پیدا کړي کوم چې په هغوی کې پیدا شوي وو. نو الله تعالی جل جلاله به همغه مرستې لکه څنګه چې د هغوی سره کړې وي همغه مرستې به الله تعالی جل جلاله د مسلمانانو سره هم مل کړي. نن سبا موږ په نړۍ کې ګورو چې ډېر شتمن مسلمانان د نړۍ په سطحه باندې هغوی خپلې سرمایې په کفارو بانکونو کې ایښي دي او مسلمانانو ته د هغې ورو په زکات نه ورکوي. نو په حقیقت کې د هغوی د مختلفو عذابونو سره الله تعالی جل جلاله مخامخ کړي دي او الله تعالی جل جلاله هغوی ذلیله کړي دي او کافرو باندې الله تعالی جل جلاله مسلط کړي دي. نو په کار دا ده چې مسلمان د هغو چارو نه چې الله تعالی پې قهر کېږي، الله تعالی پې په غوسه کېږي، الله تعالی جل جلاله د قهر او د غوسې لامل ګرځي د هغې نه لاس واخلي. نو بهتره دا ده چې مسلمان په خپل وخت باندې زکات ورکړي او د زکات احکام او مسایل به وپېژني. نو د زکات د احکامو او مسایلو په اړه به انشاءالله په راتلونکي درس کې بحث وشي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.